په یو کلي کې یې ښځه خاوند اوسېدو. هغه یې سامان اخیستو دپاره بازار ته لاړو. دی بازار نه ضروري سامان راواخیستو او هلته د کور طرف ته روان شو. د دوی کور سیند نه بل غاړې ته و. دی چې کله کور ته روان شو نو هلته تورې وریځې دی د پاسه راغلې. باران شروع کېدو والا او سیند نه مخکې دوی ته بیا هم 4 میله لار پاتې وه. دی دواړه سیند نه بلې غاړې ته لاندړو او خپل سامانونه یې راواخیستو او واپس همدې سایډ ته راغلو. دی روانو او په دوی باندې توره تیاره شپه شوه او هلته مخامخ دوی ته یو خالي کور ښکاره شو. په دې باران کې زموږ اخوا تلل بالکل ماته صحیح نه ښکاري. داسې چل به وکړو چې دې کور کې به یوه شپه تېره کړو او سهار به په وخت دلته نه راوځو او کور ته به لاړ شو. او داسې دی دواړه د خالي کور ته وردننه شو. او دغه شان دې ښځې خپل سامان نه برش راواخیستو او د ځای صفایي کول یې شروع کړو. لږ ساعت پس د باران تیزې شیبې شروع شوې چې څنګه په اسمان کې بجلي وچمکېده نو دې مخې ته 3 پیریان راغلو. دی چې څنګه خپل مخې ته دا 3 پیریان ولیدو نو دی ډېر زیات اریان شو او ویرېدو. او ډېر د یرې نه د سترګې کلاوې پاتې شوې او دې پیریانو ته یې نیغ نیغ کتل شروع کړو. یریږئ ما موږ به تاسو سره لوبې کوو او تاسو ته به هېڅ قسم نقصان نه در رسوو. چې دوی د پیریانو خبرې واورېدې چې دی بس موږ سره لوبې کوي نو دی نور هم ډېر زیات پریشانه شو. دویم پیري خبرې شروع کړې. موږ درې واړه به ستا د ښځې په شکل کې تا ته مخامخ راځو او ته به په هغې کې ګورې چې ستا ښځه پکې کوم یوه ده. پوره کمره کې تیاره خوره شوه او اسمان کې بجلي وپړکېده. درې واړه پیریان د ښځې په شکل کې د ته مخامخ ولاړو. دې درې سره د ښځه هم ولاړه وه. ته چې څنګه دې 4 واړو ته وکتل نو دې اک دک پاتې شو. لږ ساعت پس د 4 واړه په ګډا شوې. حالانکې د ښځې له په ګډا نه ورتله. د 4 واړو ته نیغ نیغ کتو خو ده پکې خپله ښځه ونه پېژنده. چې لږ ساعت تېر شو نو اسمان کې بجلي وپړکېده او د ده ښځه د ده طرف ته راغله او باقي 3 بوتان په خپل شکل کې واپس رالو. د ده ښځه ډېره یېرېدلې وه او دی एकदम خپل خاوند نه لاس ونیو او هغه سره نږدې ودرېده. ستا خاوند خو ته ونه پېژندې، اوس د ستا بارې ده موږ به د ستا د خاوند شکل اختیاروو او ته به په هغې کې خپل خاوند پېژنې. په کمره کې یو ځل بیا تکه توره تیاره شوه او بجلي وپړکېده. او دغه شان هغه 3 واړه بوتان د دې د خاوند په شکل کې دې ته مخامخ رالو ودرېدو. دا ښځه ډېره چالاکه وه. زما خاوند ما له لږې ورځې مخکې د یو سرو زرو تحفه راکړې وه. تاسو ټول په خپلو لاسونو لیکئ چې هغه د ما له څه راکړي وو، چې هغه د سرو زرو ګوتې وه او که نه د سرو زرو امبېل و. دوی یې ټوله په خپلو لاسونو انګوټي ولیکل. دی چې څنګه د دې لاسونو ته وکتل نو خپل خاوند یې وپېژنده. زما خاوند چې کله څه لیکي نو هغه ته هغې نه پهله یو څو لاینونه وښي او اوس هم د پر اسمان د یو څو لاینونه لګولې دي، تاسو یې کتی شئ. زما خبره غلطه نشي کېدی. پیریانو چې څنګه د دې ښځې خبرې واورېدې نو هغوی په خپل اصلي حالت کې واپس راغلو. دوی د ښځې د چالاکتیا نه متاثره شو او هغې له انعام کې د سرو زرو سکې ورکړې. دوی د سرو زرو تیل یې راواخیسته او هلته د خپل کور طرف ته روان شو او په خندا او په خوشحالۍ خپل ژوند تېرول شروع کړو.